د اساسي قانون سپکاوی اجرایي ریاست پښتو مکتوبونه نه مني. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اجرایي ریاست دفتر هغه مکتوبونه چې په پښتو ژبه دغه ادارې ته ورځي په دې پلمه چې دوی په پښتو ژبه نه پوهیږي بیرته مستدردوي. په همدې لړ کې د اجرایي ریاست دفتر د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته یو رسمي مکتوب استولی دی او لیکلی دي څرنګه چې په دغه اداره کې څوک په پښتو ژبه نه پوهیږي نو هیله ده تر دې وروسته خپل مکتوبونه په دري ژبه راواستوئ. کله چې په یوه اداره کې د افغانستان په لومړۍ رسمي ژبه څوک پوه نشي آیا دا اداره ملي او دولتي ګڼل کیدی شي؟ له دغه مکتوب څخه ښکاري چې اجرایي ریاست یوازې د یوه قوم اداره ده. پخوا هم د افغانستان په دولتي ادارو کې له پښتو ژبې سره ډیر توپیري چلن شوی دی خو دا لومړی ځل دی چې دومره په سپین سترګۍ سره پښتو ژبه د یوه رسمي مکتوب له لارې ردیږي. دا ډول مکتوب د افغانستان د قوانینو تر پښو لاندې کول دي او باید جدي تعقیب شي. مرګ په کار دی مونږ ته اخر کله به ویښیږو. خپله خوږه ژبه مو دومره سپکه کړه چې له یوه پارسي بان سره به لس پښتانه په پارسي غږیږي خو هغه یو پارسیوان له لسو پښتنو سره په پښتو خبرې نه کوي. بیا وایي چې دا تعصب دی. آیا تعصب موږ کوو که هغوی؟